یو ملګري دا تپوس کړی دی و یو عالم نه مې واورېدل چې چا باندې د قرض وي او د هغه خواته ورشي نو هغه سره به چې یا روټۍ یا د هغه تحفات نشي اخیستی او په حدیث کې دې نه منع راغلې ده. بالکل دا خبره د صحیح ده او صحیح حدیث کې د دې نه منع راغلې ده چې یو چا باندې د قرض دی د هغه نه به فایده نه حاصلې. دومره دا فقها او محدثین لیکي یو ملګری دی یو دوست دی یو رشته دار دی هغه سره پخوا نسته د تلو راتلو هغه تعلق شته هغه سره روټۍ خوړل هغه سره چیز کړي یا هغه تا سره خوري ته هغه سره خوري یا هغه تحفه رالیږي مخکې نه ستاسو روټین سره دا کار شروع دی او دوام لري بیا دې نه قرض واخیسته نو بیا تا دپاره جایز دی. لیکن دا خبره دکاندار دپاره ډېره د خطرې ده او یا هغه د چا دپاره چې هغه مخکې نه تعلقات نه وو او په دې قرض سره تعلقات جوړ شو او هغه ورځي قرض دپاره او هلته پې هغه چیز کي او اکثره داسې مونږ ګورو چې قرضدار ورشي هلکه وي چی راوړه خواږه راوړه روټۍ راوړه په دې باندې دوکه کوي نو دا فایده اخیستل دي په قرض باندې. تر دې پورې فقها فرمایي چې یو انسان دی او ستا پې قرض دی او هغه سره ګاډی دی د هغه سورلي مه استعمالوه د هغه امام صاحب باره کې راځي هغه به د قرضدار د دیوال د سوري لاندې هم نه کېناسته ځکه هر هغه قرض چې فایده راکاږي دا په سود کې راځي کل قرض جر نفعا فهو ربا هر هغه قرض چې هغه فایده یې راښکله نو دا په سود کې راځي. لہذا کله چې ته اوګرۍ پسې بل دکاندار ته ورشي یو کارخانهدار ته ورشي یا یو بل چا ته ورشي او تا ترې نه قرض اخیستی و نو هغه سره چای مسکه هغه سره شربت مسکه د هغه نه تحفه مه قبلوه اگر چې دا به وایي چې زه د هغې په بدله کې نه در کوم لیکن چې ستا مخکې نه داسې تعلق هغه سره نو د چیز کلو یا د تحفې نو دا په سود کې راځي. اکثره خلک د دې پروا نه کوي نو ژوند یې د خفګان وي د هغه په تجارت کې ګټه نه وي د هغه په تجارت کې فایده نه وي او هغه په هغې باندې خوشحاله نه وي. دا وړې وړې مسلې دي دې ته ډېر سوچ کوئ او کوشش دا کوئ چې قرض مه اخلئ. یو حدیث کې راځي تېره ورځ موږ مشکات کې ولوسته هغه صحابي فرمایي چې ای د الله نبي ته د قرض نه ډېره زیاته پناه غواړي څه وجه ده دا قرض دومره لوی مصیبت دی. نبي مهربان صلی الله علیه وسلم وفرمایل بالکل دا قرض دومره عجیبه مصیبت دی نو چې کله خبرې کې اکثره به دروغ کې بانې به ورته کې نن راشه او سبا راشه او دې ځای کې پیسې بندې دي او دا وشو دا وشو او چې کله واده کې واده خلافي به درنه کېږي اکثره به ته د خپل قرضداري نه پټېږي مونځ ته به نشي تللی د چا بیمار تپوس ته به نشي تللی سترګو به هغه سره نشي ملاولی نو دې سره ډېر نقصانات کېږي. او یو حدیث کې نبي مهربان صلی الله علیه وسلم د جنازې نه وروسته شو چې خبر شو چې د باندې قرض دی بیا بل صحابي عرض وکړه چې د قرض به زه ادا کړم نبي پاک جنازې ته بیا مخکې شو دا ډېره د خطرې خبره ده معمولی خبره نه ده. نبي پاک رحیم و هغه شفیق و هغه ډېر زیات په امت باندې خفه کېده لیکن صحابي دی وفات شوی دی او جنازې نه انکار کوي د جنازې نه وروستو کېږي دا ډېره د خطرې خبره ده. امت ته دا ښایي چې پردی قرض اول اخلمه او که واده اخیسته فورا ادا کوه او هغه ورکوه هغې کې لم لیټ مه کوه دا ظلم دی. حدیث کې راځي مطل الغني ظلم یو سړی ښه وزداره دی پیسې ورسره شته بیا هم قرض نه ادا کوي نو دا ظالم دی. او بل موږ یو بله خبره وکتله بعض اوقاتو کې چې انسان باندې د چا قرض وي او هغه خپل قرض غواړي او هغه یو خبره نیمه تیزه وکړي نو د بل ورته جګړه کوي وایي قرضدار یې چا وژلې خبره غلطه ده. یو ځل نبي پاک علیه الصلاة وسلام پسې قرضدار یې راغی هغه ته سختې خبرې وکړي صحابه موجود وو هغوی ډېر غصه شو نبي علیه السلام وفرمیل چې صاحب د حق دپاره د خبرو د مقال اجازت شته پرې چې خبرې وکړي ځکه دا زړه یې ډک وي پریشانه وي د ده پیسې بندې وي او د ډېر وخت نه هغه د مجبورۍ نه نشي ورکولی یا هغه سره شته نه او یا هغه هسې ډوک بوک کوي او ته یې د خبرو نه هم بند کړي دا خبرې هم سختې ونه کړي نو د زړه به وچ وي. لہذا شریعت یو حده پورې هر چاته یو حد ټاکلی دی دا خبرې کولی شي سختې خبرې هم کولی شي تیزې هم خبرې کولی شي لیکن بېدبي دې نه کوي کنځلې دې نه کوي خیرې دې نه کوي حتی لوسه کوشش دې وکړي چې په ښو اخلاقو باندې خپل قرض حسنه هغه مطالبه وکړي او هغه ته پکار دي چې قرض په ښې طریقې سره ورکړي او اسې مسې لیټ کوي نه. او بل حدیث کې راځي څوک چې قرض والي په دې نیت باندې چې د د ادا کولو اراده وي نو الله تعالی به توفیق ورکړي او که د ادا کولو اراده نه وي الله به توفیق والي الله به هم دغه شان غریب ساتي. الله سره رزقونه دي الله سره د هر څه خزانې دي د الله نه وغواړئ الله به یې درکړي الله به دې چا ته هم نه محتاجه کوي. نو مسلې ته به راشو چې کله د قرضو په چا باندې د هغه خواته ورغلي نو هغه سره چای مسکه د هغه نه تحفې تحایف مه قبلوه او خصوصا چې کاروبار دی وي روزګار دی وي د کلي نه راځي او هغه د کلي نه څه راوړي عام موږ ته دکانداران راځي بکرو والا هغه ځان سره خواږه راوړي یا څوک د وریجو والا وي هغه ځان سره پخې وریجې راوړي او قرض د کاته کې موجود وي یوه دانه هم ترې ونه خوري دې ته ویلې چې هغه ایماني غیرت د دې په سبب به الله تعالی تا ته نجات درکوي تا ته به الله تعالی کامیابي درکوي او دې په سبب به الله تعالی ستا دنیا او آخرت ښایسته کوي او دې ته ویلی شي اصل کې زما او ستا عمل ته الله ضرورت نه لري ما ته خپله ضرورت لري او الله تعالی د دې بنده د بخښنې دپاره بانې ګوري
چې تا کې دومره یو غیرت و چې نبی پاک منع کړی او ته ترې منع شوې والله چې په همدې یو خبره کیدی شي د الله نه امید دی چې ستا د بخښنې ذریعه شي او ستا د جنت ته تلو ذریعه شي او هغه ته هم پته ولګېږي چا باندې چې د قرض دی چې دا دومره یو ښه انسان دی چې ګوره زما فایده هم نه حاصلوي او حدیث باندې عمل کوي الله به هغه ته هم توفیق ورکړي چې ستا قرض پوره ادا کړي الله تعالی دې وکړي چې په دې مسله تاسو پوه شوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.